اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. صدق الله مولانا العظيم. سورة یوسف 12 سپارہ. ترتیبی عثمانی دے سورت نمبر 12 اور ترتیبی نزولی 53 نازل دے رسط دے سورت ہودنا سورت یونس پس سورت ہود پس سورت یوسف ددی چی پا مصحف عثمانی کی کم ترتیب دین و نزولی کی ممدغا ترتیب. ما سبقہ صورت پا آخر کی پایت نمبر 100 کی بیان دیو چی کلن نقص علیک من انباء الرسول ما نثبت به فؤادک. ندلتا دا قصص دا انبیاؤنا قصہ دا یوسف علیہ السلام دا داغی تفصیل کی. دما سبق صورت پایت نمبر 150 کی لفظ دا وصبر راضی وصبر فإن اللہ لا يضيع اجر المحسنین. پدی صورت کی قصہ دا یوسف علیہ السلام چی بیانیگی نخپل یوسف علیہ السلام و معلا دا صابرین نو فکم انداز کے صبر و استقامت دا جیل پسانوں کے کڑے. نو انما یبین هذه القصص لیثبت به فؤادک. بیان دا دے قصصو اوم دا دے دا پاردے چی پدے باندے زڑا دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آغا محکم شی. نو اصبر بانی امر دے دلتا دا علا دا صابرین واقعا بیانیگی ورطا اپارا دا زیادت دا صبر. دارنگی پا صورت ہود کی واقعات دا انبیاء علیہ السلام چاغیتا تکالیف رسیدلیو دا اجانبونا پردونا. پدی کی قصہ دا یوسف علیہ السلام دا چی تکالیف ورطا رسیدلی دا اقارب و رونونا نو گوئے کی دا ہر اڑک نبا نیکانو تا تکالیف رسی. دا موضوع دی صورتا اخبار دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دا بعض مغیباتونا چھ دالوی دلیل دی پا صداقت دا رسالت و نبوت دا نبی علیہ السلام باندے. خلاصہ دا تمام صورت دا چھ دی صورت پا ابتدا کی دا صورت ہود پا شانتا ترغیب القرآن دے پا دو آیتونو کی. دویم صداقت رسول دے پا آیت نمبر 3 کی و آیت نمبر 102 کی. اور دریم واقعات یوسف علیہ السلام دا چی 200 مقاماتو باندې مشتمل ده. مقام اول آیت نمبر 13 پوری چی قید الابناء مع الاب د زامنو د پلار سره چلونا په بوکاو جړا باندې په دمی کذب باندې. دویم مقام د آیت نمبر 21 پوری
فریب او چل درونو په خرڅولو د یوسف علی السلام باندې او رسیدل د یوسف علی السلام بیت العزیز ته. دریم مقام د آیت نمبر 9 پوری 9 پوری کید المرأة بیوسف الت د یوسف علی السلام باندې تکلیف او د زنانه واغه چل. سلورم د آیت نمبر 15 پوری کید النسواء غسلور زنانو فریب او داغی د لاسونو کټ کول او امر په تسجین د نبی د موسی یوسف علی السلام. پنځم مقام د آیت نمبر 2 پوری سجن د یوسف علی السلام او دعوت غیر لر او تعبیر رؤیا. شپږم مقام آیت نمبر 50 پوری تعبیر د خوب د بادشاہ او وتل د یوسف علی السلام د جیل نا امین جوړیدل په خزانه باندې. وم مقام آیت نمبر 8 پوری راتلل درونو دتا د پاره د غالی. اتم مقام د آیت نمبر 9 پوری التسبیب لاحضار الاخ ضرور دا راولل د پاره چل جوړول سبب جوړول. نغم مقام د آیت نمبر 8 پوری رجوع واپس پلار خپل ته درونو او خفغان د پلار او شدت حال. لسم مقام آیت نمبر 93 پوری راتل درونو دریمه مرتبت کی او تعارف د یوسف علی السلام سره. یولسم مقام آیت نمبر 98 پوری وجدان د پلار بوی د یوسف علی السلام لرا هغه معجزه اعلان ده. دولسم مقام آیت نمبر 1 پوری لقاء د یوسف علی السلام درونو سره او د خوب صداقت سړیر کلونه بعد خروا له سجدا چې دلته لیدلیو انی رایت 11 کوكبا والشمس والقمر رایتم لساجدین. نو ترغیب القرآن صداقت رسول واقعات یوسف علیہ السلام په 12 مقامات مشتمله. سلورم اختتام د سورۃ په دعا باندې. پنځم په اخر کې تزجر د مشرکین دی او شپږم تسلی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د په دې سورۃ کې. دا خلاصه د سورۃ و. نو دې کې بابونه موږ ځکه جوړ نکړل چې مقامات د واقعي پکې جوړ شو. الف لام را والله اعلم بمرادین تلک آیات الكتاب المبین. دا سورۃ چې کوم نه ایتونه د کتاب دی چې مبین دی واضح دی. دا شان مبین د حلال او د حرام او د امر او د نهی دی. انا انزلناه قرانا یقینا موږ نازل کړی دی کتاب لره قرآنن حال کون دته کې چې د لوستل شوی دی عربین په زبان عربي باندې. قرآنن مبنی للمفعول کم مقروءا عربیا ډیره پاره چې تاسو تعقلون د عقل نه کار واخلئ پوهه شی ور باندې. نو دلته دا قرآنن حال متعاتیه شو. توتیه او تمهید دا ذوالحال دا توتیه او تمهید د توصیف د شی دا په حال باندې. نو عربین د انزلناه د ضمیرنا توتیه دا د پر توصیف د شی په یو صفت باندې. نو عربین صفت د انزلناه د ضمیر نشو جوړې دی ځکه ضمیر لا توصف لا توصبیه. نو حالت قرآنن راولو په عربین موصوف کا. نو د انزلناه د ضمیر نه قرآنن حال عربین ته صفت شو په واسطه د قرآنن شو ظاهرا قرآن ته صفت شو. نحنو نقصو من بینو علیک بتابان احسن القصصین غرد قسم
احسن قصص او یقیني احسن قصص. بما فاغ قرآن کریم باندې او حینا چې وحی کړي مونږ الیک تا تا او یا ما مصدر یا کا جمله تعویل مصدر تواړه بوحینا الیک په سبب د وحی زمونږ تا تا هذا القرآن فی هذا القرآن پدغه قرآن کریم یا بما فاغ چې وحی کړي مونږ تا تا هذا القرآن دغه قرآن نو مفعول ده وحیناش یا بوحینا الیک هذا القرآن فی هذا القرآن. وان كنت من قبل اگر کویتا یا ان مخفف من مسقل کا انه یقینا شاندار ویتا من قبله مخکې د نزول د قرآن کریم نه لمن الغافلین خاما خادنا خبرنا د قصې د یوسف علیہ السلام او دروننا. اذ قال یوسف نو یاد کارو چې یوسف علیہ السلام لبی پلار پلرام د جمیش په خوب لیدلو د 12 کالو په عمر باندې 12 کالو ښا اصل علت فیعقوب علیہ السلام باندې د دې تکلیف دراتلو سو او په یوسف علیہ السلام باندې دې تکلیف دراتلو سو. دا خو ډیر نازولی خلق دي خو د تکلیف لایق قوم نو بلکې دې و نازولی شي. خدای انبیاء علیهم السلام باندې بیا هم دنیا کې څنګه تکالیف راغلي. نو حدیث مبارک کې د یعقوب علیہ السلام چې دا تکلیف پر راغی زوی پسې دومره وجړل دا غي وجہ جبرائیل علیہ السلام او تفاخره کې راغی ویتا یو ورځ ګډ لال کړیو یا چيله یا غوې او ستا په گاون کې وروجدارو په د ماخام پټیم تاسو سره ملو شو خطارو جماعت ته ایثار نک اره مسکین ته دا روټي تا ورنکړه نو خدای تعالی او ته په دې وخت کې یوسف علی السلام سره ډېر مصروف په مینا باندې مسترا الہ العالمین دا عظمک چې دا چا باندې چې ته مصروف یو هغه مسکین پاتې شو روټي دې ورنکړه اب په جندل نه او چار څه چلو د پسې باندې دومره جوړوم چې وزل باندې سترګړندې دا پیراله او یو شاذ او غریب کې دا راځي چې یوسف علی السلام په سامان بخش چې خرشه وې دې اورت شیشه راخسته و چې وای کتلو خدای وی چې غلام نه کزه غلام مې نو د دنیا باچا خو زما قیمت نشو پورا کول کزه غلام مې زما به ترېټو بس دا خبره در شان سره کما شوممو ورستو خو نبی کېده علیه السلام الہ العالمین دا خبره خو نکړه وشروه بثمن بخس پناچره پیسو خرڅ دا چې ټیم در باندې راولم چې تابه په داسې پیسو خرڅيږي چې به څوک خېلی خواص دي خواص پس پداسې معمولی خبره باندې په دنیا کې او ساغي باندې راځي. یعقوب علیہ السلام سو بیبیانی وی سلور بیبیانی وی دیوی بیبی نومی اولیا بنت لابان داغینا زامن چیو اول زوی راویبین نومی دا دویم شمعون دریم لاوی سلورم یهودا پنزم یساکر او شپگم زلوبون دلیا بنت لابان نئی دا شپگ زامن دویم راحیل بنت لابان وا راحیل بنت لابان نو دا خو ظاهرا د نوم نه پته لګي چې داري خويندي نو چار کله دا خويندې ثابت شونه به دا دوه پني کا کول څنګه دي نو بعض علماء خدا وایي چې دا به بنت لابان دا وبل لابانو دا دواړه په یو پلار لورګانی نه خو بیا هم ظاهرا دا پته لګي چې نه دا دواړه خويندې وي نو دویم جواب ته نه دا کوي چې د یو د وفات په صورت کې دا بلا کړی دا د یو د وفات په صورت کې دا بلا کړی دا دریم جواب ورنا علامه دمیری کوي صاحب د حیات الحیوان
فی کل فن مستظرفم کړه دی. هغه وی چې وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. نالته ما نور توجیهات کړیو په الا ما قد سلف کې د یعقوب علی السلام دی بیان ته اشاره دي ته په دې نسبتونه کې ګورغه مخ کې تیر شوی. الا ما قد سلف کې وی دوی ته مستثنا شوی. بهرحال دا سرای دي یبه دې شریعت کې دا منع نه وی. شریعت هم جدا جدا راتلی شي. نظر راحیل بنت لابان نه یوسف او بنیامین پیدا شو. اته زامن شو. دریمه بیبی بلها جاریه راحیل. د راحیل چې دا لابان د یوسف علی السلام مور بیبی وا د دی وین زوا ور کړی وا یعقوب علی السلام ته. دا غینه دو بچیو چې دان او نفتالی او څلورم زلفا جاریه راحیل. د راحیل د یوسف علی السلام د مور و بل وین زوا. دا غینه دو بچی پیدا شو چې جادو اشیرا هغه یعقوب علی السلام ته ور کړیو. نو دا دول زامن شو د یعقوب علی السلام. خو خپل د یوسف علی السلام د مور بی راحیل بنت لابان نه یو زویو چې ورور یو چې بنیامینو. دا نور د پلار نه د مور نه نو مرګانی جدا جدا. تورات پیدائش باب 15 اکمه قصه می چوکړه تورات حواله. یاد کارو چې یوسف علی السلام لیابی پلار پلار جمیش پونو دا کو بلیدلو یا بتی پلار زما انی یقینا زچیم رأیت 11 کوكبا ولد ما یولستورین والشمس والنور والقمر وسبغما رأیتم ولد ما دلرا لی ساجدین وہ مال رسول کون کی. نو انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر ساجدین. دامی ساجدین ولیدل. دے رؤیت کی دا کار دے رؤیت منامی کی چې یو طرف ته لیدل دی نو پکار ده چې یو مفعول غواړي نو ساجدین به حال شي. بل طرف ته رؤیت بصری خو نه دی کنه دا خو پټي قلبی دی. دا فارق قلوب نه شي نو ساجدین دی او تدویم مفعول شي. دا مې په سجده کې ولیدل. نو که یو ته متعدی کې نو ساجدین به حال وي. که دویم ته متعدی کې نو بیا وای دا دویم مفعول شي. او رایتهم بتاکید رایتو اول شي. او لی ظرف لغو ساجدین دی. انی رایت 11 کوكبا والشمس والقمر ساجدین لی رایتهم دی تاکید شي. قال یا بنیا او یعقوب علیہ السلام ورته اے بچی زمان لا تفسس رؤیاکا قسم کو د خوف ولا اخوتی کرونو خپلوتا فیکیدو لک کیدا پس چل بجل کی تعالی په چل جوړولو باندې اسنه چې کینو حسد سر راواخلی. دا خبره چوکړو یادا چې غالبا میرنی روناس سره ورانوي یا بد سری دلی او اثر پکور کې دورانای. دا دواړه بیبیانی مخلو کې ډېر جوړې نه وي. او یادا چې الهامات القاغانې وي. ان الشیطان یقینا شیطان د انسان نه عدو مبینا دشمن ظاهر العداوت والا خکار دشمنی والا دی. اب خراب کی ځان سره. وکذالک تغرنګ لکه څنګه چې خپل خوب ولې تا دغرنګ یجتبی کا ورب کی تعالی ربستا فنبوت باندې ويعلمك خودنا بو کی تعالی من تعویل الاحاديث د تعبیر د رؤیانا ز د تعویل حدیث دلته لفظي ترجمه کوم نور لونه کې په مضمون بیا ښا دا ډیر مقرر دی. تعویل خودنا بکی تا تر تعویل د خبرنا یعنی صرف د کلام د موضوع خپل نه منتها تا د ظاهر نه منتها ته رجع د کلام
د ظاهر نه منتها ته رجع د کلام تعبیر د خوب دی کنه خوب پاتې و اشاره یو ته په منتها پوښښ شې کې مقصد دا خبره ده او تعبیر الرؤیا دا د علم غیب نه برخه ده اول یعقوب علیہ السلام ته دومره علم چې هغه خوب څه لیدل دی د خوب تعبیر دا ورکه استبیک ربک او به دا ورته وی علمک من تعویل الاحاديث ندام د تلقا و یتم تمام بکی نعمت او نعمت خپل پتا باندې په نبوت او په اسلام ولا آل یعقوب او آل یعقوب علیہ السلام کما اتم مالک چې تمام کړیو دي نعم رب کریم علا بوایکا خپلاران استابان نه من قبل ولندستان ابراهیم او اسحاق چې ابراهیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام نو نیکونو تپلاران ویل کېږي اسحاق علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام پلارو د نیکه جوړې او ابراهیم علیہ السلام غور نیکو کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم کریم چې د کریم زوی دی د کریم زوی دی د کریم زوی دی دا خانه ده څلور یو د بل پسې انبیا راغلي ان ربک علیم حکیم یقینا نفس جکم نه علیم ذات دی او خاوند حکمت سړی پیژني هغه چاته دا ور کوي لقد كان في قصتهم لقد كان في يوسف واخوته خاما خاده په خبر او قصه د یوسف علی السلام او درونو د کی آیاتنا عبرتنا للسائلین سوال کوونکو ته تاسو چا کړو چې د يهودو څخه خلک آیا د مکه مشرکان او د يهودو نه تاسو کړو بیره پوښتنه کړو اې په هغه وخت کې دوی د دې په دې باندې چې وګوره په داسې حالاتو چې الہ نجات چاته ورکین ورکول شي اس پاغا وقت قالو چه اوی یعنی یاد کیا گا وقت چه اوی رونو دا یوسف علیہ السلام بازو تا لیوسف خامخ یوسف علیہ السلام واقوه ورور دا چه بنیامین احبو دیر گران دیلا بین اپلار زمونگ تا مننا زمونگنا حال دا دے مونگ چی عصبتن دللویو لوی دلیو انا ابانا یقینا پلار زمونگا لفی دلال مبینا خاما خا خطا کار کې دین او قتلوا یوسف خپلو کې بازو تویل چې قتل کې یوسف علیہ السلام لرا او اطرحوا یا غرزوی دلرا ارض یوزمګه کې دا تزمکه چې بعید من الناس وی یقلو لكم چې خالص تاسو توجه ابيكم مخد پلار خپلا یعنی توجه د پلار ټول تاسو ته وګرځي یوازې شي تاسو ته توجه د پلار او شیبتا من بعد رسول قتل یوسف علیہ السلام نا قوم صالحین او قوم نیکی کون کی تایبین بیا به توبه وباسو د قتل قائل د دې چې دا خبره چا کړې و مختلف اقوال دي دا سو کوئی چې دا دان او دان دیم قول د شمعون راضی قول د کعب سبدالی چې دا دانو او قول د وهب ابن منبه دالی چې شمعونو او قول د مقاتل دالی چې رویبیلو بهرحال چاریو دا خبره وکړه قال قائل منهم اوي وينكي منهما د دیرونو د یوسف علیہ السلام نه چې يهوداو لا تقتلوا یوسف موجن یوسف علیہ السلام لرا والقوه ولكن القوه لكن اغرزوا اذا في غيابات الجبين پيوکوري تیرکی پيوکوري تیرکی اسفل الجب لند اسد کوئی غیر معلوم کی چې اغل ته تیروي یلتقط و یرفعو چرا پورته کېدل بعض السیارات بعض د مسافرین و مزل کونکو نام ان کنتم کچری تاسو فاعلین کون کې دې کار نو داسې کارو کوي دا مصلحت شو
نو یعقوب علیہ السلام ترالل ویته مونږ سا چکر ته مونږ زو ده به مونږ سره شي چکر به وਹੀ هغه مخکنه خوب لیدل او چې وزېوي او یوسف علیہ السلام را سره یو لس لیوان راشي حمله پیروړي وی چې زه یریګم ان اخاف ان یاکله الذئب نیادا چې خوب په ظاهر حمل کا یادا چې ته پته و چې تاسو نفسونه لیوان دي دی ونه خوري نو خو دې ورته چې نه مونږ دومره لوی ډله یو چې دا مونږ ورسره یو دا مونږ نه دی وخوري اجازه ته وکړه بچل ولې بوته او د پلار په مخ کې چې روان کړي او ډېر په عزت روان کړي کله به یو په وګه کو کله بل او باز روایتو کې راځي چې پلار د پس روانه مو یوځي پوري قتل ورته بیا چې کله یعقوب علیہ السلام د سترګو پناشه د وګونه وغورځول او هغه خپل سخت الفاظ تاریخونو راخستري چې چا به یو رټنه ورکوله چا بل تکالیف به ورکول نه د الفاظم تاریخونو راخستي تفسیر قرطبی دا واقعات تفصیلی ذکر کړی ده چې د څومره زاره او سوالونه هغه تکړی چې ما پرې دی بس هغه بوته او دا مصلحت یو که چې یو کویو نو څوک بیت المقدس کې او څوک چې اردن کې وو خدا د یعقوب علیہ السلام نه د کور نه 3 فرسخه لري وو مسجد کوی ته بوته ډېر د زمانو کویو او لاندې داسې ګړنګونه پکې وو باز غټ کویان نه داسې کمرې کړي مسجد کوی ته کوز کا یہ بوکا کی کینو کوزی کا یادات چې باز تاریخونه وای چې وروي غرزاو او چې کله دې کوی ته غرزاو نو دنه قمیص استا هغه دا مقصد چې له حلال کو به پلان تا وتا یعقوب علیہ السلام تویس دلته مرتډه جبال فاز ویلی دي کله به یو تر خبره وکړه چې ګوره دی کوی کی یخنی دا او دا قویس معنا مو باسي هغه ته نوېستو او چې دې کوی ته گزار ک جبرائیل علیہ السلام ته الهام ورکړ چې یوسف علیہ السلام چې لند زمکه ترسي ځانو رسو دیونیس خلاره باندې پکانی باندې کینو نبی دې تورسه دا په کوی کی تعجب عجیب الفاظ ویلي دي من جمله الفاظ ندادي چې د الفاظ په کوی کې ویل اللهم یا مؤنس كل غریب ويا صاحب كل وحید اے لا تاسو کې چار ناشنا انسان چې رک شوی ځان ته ویته د الفت والای راغ سلام اے غزات چې کله انسان ځان ته شنو ته مرګرای یا ملجا كل خائف اے غزات چې څوک یریږي نو ته پناه ورته ورکې یا کاشف کل کربا یا غزات چې کله سختي کې غیر شنو ته سختي ربګې یا عالم کل نجوا فار خفیا مجلس باندې عالم ذاتا یا منتهى کل شکوا اے غزات چار شکایت انتہا تا کیږي یا حیو یا قیوم اسالک سوال درنه دي خبرې کوم چې امید رحمت را باندې راتل کا حتا لا يكون لي هم حتر دې پوری چې ما تا دو غم پاتې نشي ولا شغل غیرک چې ستا په ذکر اختم شغل می بل سنویم وانت جعل لي من امري او ما د پر کار زما چې کوم نه غا آسان کی فرجا ومخرجا انك على كل شيء قدير دا دعا وکړه بس غلطا فغاړه کې یو قمیصو چې دا د انبیاء علیهم السلام نه په میراثه کې راپاتې او د برکت نه ډکو او په یو قصبه کې یعقوب علیہ السلام د سپینو زرو تعویز کړو د پغاړه کې چولې نو هغه ورته راويست او ورواي غوست هغه قمیصي وروا غوست نبی یو قافله رااله چې د مدین نه مصر ته روانه ولارته خطا شو
اتفاقی پدی کوئی ور برابر شو قافله واړولې او ساقي لاړو بو بو کوي شرا پورته کړه چې ګوري خستانه او جوان د 1200 کالو یوسف علی السلام پکې خلینه چې غلاړه یا بشرا هذا غلام اصروه بدعاء نبی دا ورونه لري نه به سارنه کوله چې څوک اوچت نه کی نګوري چې دای اوچت کنه یو پسرا ورسېد پیدا خو زمون غلام را تختیدل درې ورځې کېږي چې دا مونږ نه راکې زمون غلام راکې وری کوورتا به ورته وی چې یره دا غلام کتا سو اخلي در باندې خرڅ وکړو شروه به ثمن بخس اور اغیز نبی هغه قافلې ځان سره روان کړ تفسیر قرطبی واجب واقعا دلته ذکر کړی دی چې لګ مخ کې راغی دلته ودیره وا پدې دیره کې راحیل بنت لابان د فنو چې د مور وا دا وفات شوی و او دا ابویه علی العرش کې مراد پلار او ترور دی یا مرنه مور ده نو ایدلته د قافله راولي وا او د راغه د مور په قبر باندې پری وته او د خوري په سر باندې شیندلې او جړلې حاجب واجب الفاظل تخبر مور ته ویلي او بیا هغه چاته چې دیس پارلې و غراغه د زمکه نه راوچت کوي او څو سپېړی و زړه به آزار کړي یو دم داسې تیار په باندې رااله چې لار نه ښکارې ده جکړ باد راغی او تیار شو هغه مشر د قافلې وویل چې تاسو کې چا ظلم کړی دی د مظلوم نه معافي وغواړئ ګنې ټول هلاکېږئ بس بیا هغه سړي اقرار وکړ چې ما دا ماشوم والی دی وسپېړه معافي تې وغوښته اساني پرې رااله مصر ته لاړه بیا هغلته خرڅ کړی شو نو هغه واقعه ده قالوا نوید یا پلار ترا لوی دی رونو د یوسف علی السلام یا ابانا اے پلار زمون مالک څه چلنے تعالی را لا تامنا دا چې تامین نه ګرځې مونږ لره اعتبار نه کې په مونږ باندې امینان نه ګرځې مونږ په یوسف علی السلام او یقینا مونږ چې دلته ناصحون خامخانه صدقون کې حافظین یو اولېګا دلته معنا زمون سره غدن سباتا یرتا چې اسری دین لاړ شراشی خوشحال شي میوي اخري ويلعب او لوبیو کی وان یقینا مونږ چې دلته لحافظون خامخیوب ساتون کې مشفقین قال ورت یعقوب علیہ السلام انی یقینا ذچما خاما قال يحزنني خفقی مال ردا خبره چې بوزي تاسو په دوان نه دی بوزین جمله تعویل د مصدر ثوال او فاعل يحزنوش یقینا ذچم خفقی مال رضی ابکم بی بوتل تاسو دلرام واخافو یریګم د دې خبر نه چې وب خریدل راځي بولې و نو خو به دلته قلبي سه وای چې نزع بشد علی یوسف حمله پیروړي یادا چې دی او غار په غرب الارخ کیو او یوسف علی السلام په یو کند کې او یعقوب علی السلام په غرو لس لیوان ور باندې را حمله په وکړه نبی ازمکه وش کیدا او یوسف علی السلام په ازمکه دنه شدري ورځي ورکو درې ورځي نهار او ورځ چې کواغه د لسو کالو په ځای و نبی دیر سره پاسه دیرش کاله بعد دا ملاقات کیږي سر اشاره یې کنه د خوب داری له چې ازمکه وش لګي دی په کې دنش کوئی ته ورزيدو ته اشاره و او بیا درې ورځې پکې ورکوي ردن او رکیدلو د دومره زمان خوب اشاره یې سر نو ځکه دا خبر ورته وکړه او دا چې دا خوب د په ظاهر حمل کا او یادا چې دا غي نفوس مراد دي چې د ته پته واغی ته پته نه ونه الفلام په پازیب کې راځي ذهني شي وانتم عنه غافلون او تاسو چې د نه یې بغافل نه خبرام پلوب وای او ورته زمانو لئن اکل اوذبو کچری او قول دلر دیو ان اذا لخاسرون یقینا من بدغه وخت خامخا توانیان یعنی عاجز قوم یو بیا مون لا عاجزون
حال دار مونږ چې نحنو عصبا یو مونږه یو ډله لویا ډله یو مونږه. فلما ذهبوا به هر کله چې بوت دی یوسف علیہ السلام لرام واجمعوا اجازت ملوش واجمعوا اور اجمع شو سره په خبرې وی باندې پدې خبره جو ګرځیدل رب غیابات الجبین په کوئی تیر لند اړه د جوب کې د کوئی کی واوحینا وحی کړمږه الیه د یوسف علیہ السلام ته تنبی انهم خام اخابتا کی خبر بور کے تدیل ربی عمریم پکار دریبان آدھا چی دادهم لے شعرون حال دادی لے شعرونام پوئیگی بنا چنک یوسف تا بپی جنینام ان دلتا وحی و توشوا حسن بصری سے و مجاہد سے او ضحاک او قتاده دی وایي چې دا دلیل د نبوت دی چې دته دغه وخت کې نبوت ورکړی شوی او قلبی سے وایي چې اتل سکالو په دغه وخت کې دول سنو او بعضی وایي چې نه وحی رستو ورکړی شوی دا خودل ته وحی په معنا د الهام باندې دا موږ ته الهام وکړو او انبیاء علیهم السلام د نبوت نه وړاندې اولیاء خو وي وجاور علی باومان لار خپل ته ایشان په د بیګا کې ابکونه پالیکون د دې کې ابکونه چې جړاګانی کولی یو عالم وی ما بداوی چې را ریا د وجنه جړانه کیږي وی چې دا مې ولل پوښم چې مکر جړام شتا قالوا نوید یا بانا افلاح زمون انا ذهبنا یقینا مونږ چې کوم نه ذهبنا تلیو نستبقو چې یو بل سره مسابقه کولم نو مسابقه اصل کې یو بل نه مخکیواله په منډه کې خو بیا دا لفظ عام شوی دی غشي وشتو کې مسابقه مرضی لکه بعض علماء یې دې ترجمه کوي نستدل فی الرمی بالسهام غشي وشتو کې مسرا مقابله وا بعضو مسابقه د منډي یادای او پر قیامت یوسف علی السلام انما تعینا پنځ د سامان خپل باندې پس او کولو د لرازه بولی وا وما انت نیت بمؤمن لنا تصدقون کې زمونږه اگر کيو مونږه صادقینان یعقوب علیہ السلام په جلال کراغه وی علی ما تلی وراولی پمنډلار زنګل کې پډې تکلیف باندې څومره منډي چې یوسف علی السلام تور کړی وی داغه لس چند منډي واله لیو چتنه ول کې راغله چې آسان نیولې خو زه پډې تکلیف لیونیو لیوې چې راوستوي تا د یوسف علی السلام قمیص ولې خوړلې دا دې ولې خوړلې هغه له ورته د انسان په زبان باندې خبرې شروع کړې والذي استفاك نبيا ما اكلت لحمه ولا مزقت جلدا فعذاب میرے قسمی چې ته نبی ګرځولای ما ګور د یوسف علی السلام غوخه خوړل نه دا نه مې ورته ترمن تری کړی دا ولا نطفت شعره من شعراتي زمانه د خدای په ذات باندې قسمی چې ګور د یوسف علی السلام یو وختم مشلول نه ده ان لحوم الانبیاء حرمت علينا ولا جميل وحوش د انبیاء وغه چې کوم نه پمونګ او په تمام حیوانات حرام پزمکه حرام ده ازمکه نشي خوړل نو مونږ به څنګه ورونو ته ویل تاسو مې نه ویل چې دا درو وجاء على قميصه راتله کپ قمیص د یوسف علی السلام بدوین کذبا پوینه دروغ باندې دي کذبن چيله حلال کړو یا حیوان بل یا لیو یار سچو وی دا وګوره دا او چې کوم قمیص کې دنه غاسو خړل شوی نو هغه خامخ شلیدلی او دا روغ استله و داغنه قول ورطان یعقوب علیہ السلام بل سوت لکم انفسکم امران بلکہ سولت اے زینت خستکر تاست نفسن استاسی و امر عظیم یو لوی کار در تا نفس خستکر دیں پس کر دے تاسی فصبر جمیل نے فعلی صبر جمیلا
پس ما باندې لازم دی صبر جمیل، زبا صبر او باری تعالی المستعان مدد غختل شوی ددنا فهغه سبانی تصفونه چې وایي تاسو چې علاقه د یوسف علی السلام قصه کوي نو دې خبره کې مستعان الہ دی. وجاءت سيارة اور على مسافرين د مدین نه اراده او د مصر تروان، د مدین او د مصر په درمیان کې دغه کوی او سو کاغذ یادی اردن یا بیت مقدس. فارسلوا پس اولے گلو ہر قوم واردهما اولے گلو هر قافلین واردهم براولن کے اخبلان نمی مالک ابن زہرو مالک ابن زہر فعدل دلوائے پارخا دلو پس خوشک رخ کا تاغ دلو بو کخبلان دادا مدین نیو شخص مالک ابن دعر یا زہر نامو ابن اخ شعیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا شعیب علیہ السلام ابن الاخون قرارو هم دا وجه دا هغه شعیب چې موسی علیہ السلام سره ملاقات شوه دی الته علماء وی چې دا یو اصل نیک سړیو، دا هغه معروف شعیب علیہ السلام نو، ځکه معروف شعیب علیہ السلام زمن د یوسف علیہ السلام او دا مالک ابن دعر چې دا ابن اخ شعیب النبی صلی الله علیه وسلم رارو. قال یا بشرا ذا غلام الت اختلاف دے پاغذی کے براشی چې دا شعیب دے کہ سوا بل شعیب علیہ علامت یناقاهم شعیبا دا نبی دا جدا دے او هغه شعیب علیہ السلام چې د موسی علیہ السلام سره کوم ملاقات شوه دی لوري ور کړی دتا هغه وته کی چې دا یو شخصیت دی قبیل دی کی خبره. قال یا بشرا اوی دی وارد مالک ابن دعر یا بشرا اے خوشحال زمارا ورسوم دا دی وقت دی هذا غلام دا غلام دی چا ویلی چې بشرا مشر د دیو خراجح دا چې دسیو یو به اختیار आवाज ته وتل دی اے خوشحال را ورسدا دی وقت واسرو او پټ کړي یوسف علی السلام لره بدعاتنا په طریقې د عروض التجارت باندې لکه مال د تجارت چې سړی خرڅي نو دا شان دې پټو ساته د قوم نه چې دا بزان د پاره به خرڅ کم. والله علیم بما يعملون او باری تعالی په دې پاره سه عملونه چې کول ورونو د یوسف علی السلام په یوسف علی السلام باندې او ګورا به ترین شخصیت غلامي تورکان هغه ورترال یو کس علی السلام کې یو کس راغی ورونو د یوسف علی السلام پیدا خو زمو غلام را تختیدل نبی په هغه خرڅ کړي وشرو خلق ورونو د یوسف علی السلام د یوسف علی السلام لرا بتمنن پس پیسو باندې بخسن چې ناکار او ناچلوي دراهم معدودتن چې هغه دراهم شمار کړی شیو شل یو قول دو دیرش بل قول اتلس بل قول وکانو دیا ورونه د یوسف علی السلام یا حال د سیاره د قافله والا فيه پر پیسو د یوسف علی السلام کې من الزاهدین د بیرغبتانو نام نو سیاره والا سره ظاهرا لفظ کې خلګي چې هغه دې خرڅ کړي او کانو فی من الزاهدین وې سن لګي یو خوشاله شي دا په ډیرو پیسو خرڅ نورونو یوسف علی السلام وو په دغه پیسو کې د زاهدین بیرغبتونه په پیسو یې څه کول چې زادي زینه لري شي دا مقصد الته چې ورسې د بولی په شروع شو باچانه بغیر دا قیمت چانه شکر کولې وقال الذي اشتراه من مصر وی آکس اشتراه چا قصد یوسف علیہ السلام من مصر اے من اهل مصر دا اهل دا مصر نام یا من پا مانا رفا دے فی مصر اقصد دے پا بازار و میل دا مصر کی اغا عزیز و عزیز خازن الملک دا بادشاہ خازن او
یو قول دی چې هو صاحب جنوده چیف آرمی سٹاف د لخر مشهور نوم ددا فوتیفار یاران بن ولید وا فوتیفار فتوا باندې یاران بن ولید او بادشاہ په دغه ټیم کې راسس نومیدا وقال استراه مثل الامراتی خپل بیبی ته ویل بیبی ته ویل چې زلیخا بیبی ده اکرمی مطواه عزتمن کا زیر آرام ددو منزلت ددا کم زی چې دی رکیږي نو قدر منی کا خایین فعنا چې نه پورسی دې مونږ لرا د اولاد نو یا اونسو دلرا ولدن ولدا متبنی جوړ وکذالک دغرنگی لکه چې محسنین ته موږ نه کې بدلی ورکو نو دغرنگی مکننا زیور کو موږ یوسف علی السلام ته پزما کړه مصر کې صد پارا لتصدیق قول یعقوب علی السلام له دا وجه تصدیق د قول یعقوب علی السلام نه چې د تمخ کی کړو ولنعلمه بل پاره دې چوخه موږ دتا من تعویل الاحاديث نعم په تمام کو اور تویلو د تعبیر الرؤیانا تعویل د کلام محل خپل ته چې تعبیر الرؤیا او بیان د کتاب والله غالب علی امره امر خپل لیکن اکثر خلق لا علمون پویګنا ولما بلغ شد اور کله چور سیدا قوت د ځوان خپل ته اتلس کالش کالته د دولسو سو کوئی یوش کالو ته ورسی سو کوئی دا تر دیر شو کالو ټوله مراد یا قوت عقل خپل ته چلو خلنی دا مختلف اقوال اتینا ورک من دل حکما حکما فیصله بین الناس وعلما وعلم خاص کر په تعبیر رؤیا کی او بعض علماء وی چې حکم ورک یعنی نبوت نعلت د وحی الهام اخلي دلته نبوت اخلي وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها مراوده ومطالبه وکړه التي اغزنانا چې او دې په کور داغي کې نفسي په بار د نفس دده کې مراوده مطالبه ته وي مطالبه وکړه د نفس ددنا هغه بیبي چې په کور ده دې په کور داغي کې نو می وانه خستخه نو چې نو می نه اخلي ولی دې لپاره چې خبره پټه پاتې شي وغلقت الابواب او بند نکړي دي الابواب دروازو لرا الہ العالمین دومره قدر کوي چې نو می نه اخلي چې چاته ډیره رسوانش او دا باج خلک وایي چې الله عز بالله وداده سے زناکار او بدکار او فلان او فلان دا نسبتونه د دان او د خېټه خبرې دي عشقی مسله او محبت چې کوم نه ډېر محبت نه پیدا غلبه راغلي او باقی پیغمبرانو او کې زنانو کې ګناهتی کیږي او هم د ګناه شی هوته نه ده مطالبه د کار شوی دا وکړ نه شي او د یعقوب علی السلام سره په ځ نکاح دا خبره دي کې اختلاف روایت تواب ابن منبه کې نکاح شوی دا ور سره او دا واپس ځوانه شوی دا هغه ځکه دا قصه راځي چې دا بیا پستر ګولنده او ضعیفه وا ماشومان بغیر د ماشوم ته روپے ورکولي چا ورته ویل چې یوسف علی السلام راغی دی ورته روپے ورکیا بنو لار کې بناستا وا ډېر مصر ماشومان په خون مندلو اته پاسه به چا غل راغی بس دی په پیسې ورکړې و به نو نو بس په دې وجه باندې یوزل په یوسف علی السلام راغی باچې دوره وا اسنو ترا کوش چې وای کته وای چې څو غواړي ارمان دې سدي به بس دغه مې ارمان دې چې برتا ځوان شم سترګې می جوړی شي او بس تا سره می نکاح وشي نو د روایت د وهب بن منبه کې دا راځي چې دا ته دعا وکړه سترګې جوړې شوې په ځوانۍ کې شو او یوسف علی السلام په نکاح کړه خو نور ډېر روایت داري چې نکاح ثابت نه ده نکاح ثابت نه ده نو دا بیره خبر ده چې نکاح د څه شوی کې نه شوی جو اختلافي مسله ده خو لکبت نسبت دی بي ته چې بزناکار او فلان فلان د وخت نه دا سیوا دا ځان نه خبرې دي دا تنقیصات د خلکو دي الہ پټ او ساتل الذي هو في بيت النفس وغلقت الابواب او بند کړ دې دروازو لرا وقالت او ال دي يوسف عليه السلام ته هتا اے حلم مراشا لك انا لك دستایم هت اسم فعل په معنا حلم
راشه لك انا لك زستایم. قال نووی یوسف علیہ السلام معاذ الله فنا غوانم په بری تعالی سره معاذ الله انه یقینا د الله چې ربي رب زما ده احسن متوایا کله کړه دې زیر آرام زما څومره خسته عزت راکې په دې غلامۍ کې دل تعالی خسته بچي زیرا کړي دا ال چې زمير راځي چې الله لرا یا انه یقینا دغه بادشاہ چې کوم نه چې عزیز دې ربي سید زما ده احسن متوایا زما ډېر قدر کړي دي نو زه داغه بیبي ته څنګه غلط خیال وکم انه یقینا شان الله لا یفلح الظالمون خلاصین هم ظالمان او دا کار د ظالمانو ولقد همت به خامخا بتاتی سره همدا قصد کړو دې زنانا به د یوسف علی السلام اراده د یوسف علی السلام نه اختلاط کړو په طریقې د عزم باندې وهم او تبقص کړي به هادي بيبيتا لولا الرها برهان ربها کچری نو لیدل دلیل درب خپل ک دلیل درب لیدل نه نو هم به دب مرتقص کړو تقدیم تاخير دیکھا بعض خلک چې د عصمت د انبیاء منکرین دي نو دازه پیش کوي چې د زنا سوچونه کړي نو هغه نه جواب دار چې کوم ابو عبیده رضی الله عنه کړی او ای تقدیم تاخير دی لقد همت به وقفك جم دی ګوردا فقهاو چې د نقطې د مجویدینو لګوري د ډېر ماهرینو وقفك وتدرك خبر ختم شو لولا الرها برهان ربي لهم بها کدلیل در رب لیدل نه دبم قص کړي لولا ستر دي انتفاض ثاني د وجود دا ولنا د قصتو نه کولی زکه چې دلیل د رب ولیدا دلیل د رب ولنا نو قصت کړم کله چرته دلیل د رب لیدل نه نو الله هم بها قصد به کړي او قصد یو نه کزکه چې دلیل لیدل او قصد نه ثابت ها قصد نه ثابت دویم جواب دا بالفرض او تقدیر هم بها فلقد همت به بان عطش دا حدیث نفس من غیر عزم دا رزل خبره دا څه وسوسه دریم جواب دا دی چې هم بها تمنی زوجیت یا ذکر علی چې دا مې پنی کا کړی سلورم جواب دا دی هم قصد کده دی بیبیتا سشی قصدیو که دا غلط کارنا ان یدربها و یدفان نفسی دا وحلو قصدیو دا سلور قول دیخوا سلور والا تفسیر قرطبی پا دا غزی ذکر کری دی ولی ذکر کری لکه چې انبیاء معصوم دینو دا نسبت و تسیناو نو ذکر دا تاویلات کئی نو راجح تاویل دا ابو عبیدت صرف دی وهم بیا دی بدغم قص کړي وی لولا را برهان ربی کنه وی لیدل دلیل درب خپل او دلیل درب څه شی مختلف قولونه دي بعضی وی چې دلیل درب داو په دغه ټیم کې زلیخا چې کما یو بوتي جوړ کړو نو چې کله د اراده کول نو پاغه بوت باندې صادر واچو نو لوی دلیل ورته داو چې دا بوت چې نس ګوري نه ساوري ته دمر حیا کې نو زه رب العالمین نه حیا ولونک نیات دلیل درب داو خدا چې اوس دا دلیل درب څنګه شو نارشی کی دلیل دی علی انه واحدون په دغه معنا و دویم قول دا دی رها مکتوبا فی السقف شدا سے چت سے ہو کتلا فچت کی لیکل شی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه ومقتا زنا تمن ذکیږي دا فاحشه او سبب د غضب د الہ چت کی قدرتی لیکل دا دلیل درب دریم قول دا دے بدت کفن مکتوبن علی فدغ ٹیم کی اولاس راخ کارش آغیر کل شوین علیکم لحافظین فتاتو فرشتی ساتن کی دا معلود عرض لکل کی بس بنش سلورم قول دا دے چدا حاطف نورتا آواز را گئے انکا مکتوبن فی دیوان الانبیاء الان حل تعمل عمل الصفا تا خود انبیاء پا دیوان کی لکل شویدہ سا چل لیں عمل د صفاو در نه ونشي دا دلیل درب
سلورم قول دار چرا سورۃ یعقوب علیہ السلام وای چې قتل نو د یعقوب علیہ السلام روحانیت حاضر شوی و همسای په لاس و صف او صور. دا ټول تفسیر قرطبی ذکر کړی. یعقوب علیہ السلام روحانیت همسای په لاس باندې واچدا سو ته غصه ولاړ. نو کله کله معجزه او کرامت داسې ځاغي په پوي نه لطیفت لري کاری کړی. نو کدا شی هم یعقوب علیہ السلام دغه وخت کې جړل وای خبر نه وته. دومره پوي وای چې باچی کور کې لا پروت دی نو به جړل نه پسې سبراغلیو. او یو وخت کې به علم ورکی ورته ټیم خبره. کذالک دررنگی استقمناه مستقیم کمونږ دلرام لنصرف الپار دې چې چپ کومږ دنا سوها قبح والفحشاء خاصتا زنا لرا انه یقینا دیو من عبادنا د بندگانو زمون المخلصین مخلصو معصومین. ابن عباس سے وی من المعصومین دا معصومین نو مخلص ففتح الام. واستبق الباب او یو د بلنا سره مخې کېدل په دروازه کې. یوسف علیہ السلام یو د منډه کړه اراده د خروج او زنانه شاده په هغه اراده د دروازې د بندولو او چې په هغه دروازه به ورته نو بندې دروازې به ورته خلاصې دي. وقدت قمیصه او اشتو د زنانه قمیص د یوسف علیہ السلام من دبر اندر سوالقنا والف یا سیدا لدى الباب والفیا او د دوالو مندک مالفینا وجدنا مندک د دوالو سیدا سردار او خاوند د زنانا لدى الباب عند الباب بس جوخت دروازې سره چې او قتل نو ته خاوند پیراغ اوس د زنانا مکر خو سیوای نو یو دم زنانا مخ کې شو. قالت ويل دغه بیبي خپل خاوند ته ما جزاء من اراد بهلك سوءا نه جزاء دا هغه چا چې اراده کړل پان صاحب سوند بدیا بد خیر او ته کړل دا جزاء نه ده الا مگر دا خبره ده ايس جنا چې پجیل کړي شی او عذاب نالیم یا عذاب وجع دې چې سخت ورلې د خو ما ته غلط اراده وکړه لا سراوا چې یو دم دا تانه ولګول. قال نبی یوسف علیہ السلام هي راودتنی عن نفسی دے مطالبہ کړي زمانہ بارد نفس زما کی مطالبہ دې کړي دا خبرې ګنګوسه سره تیرې دا بادشاہ خو دا خبره پټکړه کوړته دواړه بوتلل. زنانه انکار کې پدبانی تا اعتراض کې یودا وای چې نه مراوده دې کړي دا آخر کی یوسف علیہ السلام ورتوائی چې دغلته یو معصوم پروتو نه معصوم تپتران وشهد شاهدن باچا ورتوائی چې لکه معصوم غږیدې نش څلور میاشتو یا لګو ورځو ویره ولې چې هغه وی چې دا مسله څنګه وا هغه دا فیصله وکړه. حدیثو کې څلور معصومان غږیدلی او دا معصوم دی او بعضی وی چې دا شاهد غټ سړیو خو خیر سړیو عجیب د حکمت خبرې وی کولی وی چې نه تاسو ګورئ قمیص لره که درست اړخ نش کېدلی خدا زنانه درو جنا دا کده مخ کې نه نو دې دا کار بدنه ځکه د بلاسه چولغه بلاس لمنه تا چولی کله رستو نه د منډه والی هغه بلاسه چولی نو گوايو کړو گواہی کون کې مینا ده دا اهل دغه زنانه نام سو کې رور غني سو کې ترور دې 400 انکان کچری وی قمیصو قمیص یوسف علی السلام قد چشلول شویش لیدلې من قبولن د مخ کې اړقنا فصدقت پسرشتي ویلې زنانا او د یوسف علی السلام دې د کاذبینو نه پدې خبره کې و ان کان کچری وی قمیصو
قمیص د یوسف علی السلام قد جسلیدل وشلول شي من دوبرین درست اړخنا فکذبت نو دروغ ویل دي زنانا او دا یوسف علی السلام د صادقینونا فلما را پسار کله چې باچا ولیدو قمیص د یوسف علی السلام قد جسلول شي د من دوبرین درست اړخنا قال نو ویل انه یقینا دا کار چې کوم نه من کې دي کنا من مکر کنا فریبستان د بیبی ان کیدکن عظیم یقینا کیدکن فریب او چل تاسو چې کوم نه عظیم ډیر لوی زنانا او ډیر فریب کاری یوسف علیہ السلام اعرض هذا یا رازو کده دینه ګوره دا خبره چاته مکوا ای بی بی واستغفری بخنا غوړه لذنبک د ګناه خپل لپاره بخنا غوړه د ګناه خپل لپاره نو یا دواړه مقولی دا باچا دی درا فاعل غ باچا دی خاون نو انک یکن عظیم یوسف عارض واستغفری قائل غ دی او یا یوسف علیہ السلام تدا خبر وکړه چې یوسف عارض نه آزاد بیا یوسف علیہ السلام دغه زنانه تویل چې واستغفری لذنبک و تذری الی زوجک یتول المرأه ای زنانه خاون دې معافی وغواړه انک یقینا تچی کنتی من الخاطئین خطا کارنا نو خاون بوته ویلی بخنه وغواړه او دا چې کنتی من الخاطئات ونوی شایتونه په یو نسق باندې راشي من الصادقین من الكاذبین من الخاطئین او دا راځي تقریبا لکه مریم بشان کې راځي چې انها كانت او وكانت من القانتين او بل ذکر یو بل کافر پشان کې راځي انها كانت من قوم كافرين وقال نسوة وی زنانو په المدینه بخاریه کې سزنانو ویل څلور زنانوي یو هغه څوک چې باچا ته شراب جوړول داغه زنانو یو د جیل د مشر داغه زنانو یو د مطبخ او د لنګر د مشر داغه زنانو یو چې په دواب مقرر داغه زنانو او زنانو په قاریه کې ګنګوسه خورش امرات العزیز خزید عزیز تراویدو مراوده مطالبه کړی دا د خادم خپل نام نفسي په بار د نفس داوه کې قد شغفا حبا پس په تحقیق اوش لولې ده پردا د زړه د دین یوسف علی السلام حبن د جهت د محبت نام شغفاش لولې ده ای شق شغاف قلبها شلولې ده پردا د زړه د دی بیبي چاش لولې یوسف علی السلام حبن د جهت د محبت نه نو دا تمیز ده نو معنا کې فاعل شنو دا محبت را پورته شوه د دې بیبي د زړه پردیش لولي ان لنرى يقينا منغور دل رب ضلال مبين کی فلما سمعت هر کله چې بیبي اوریدل بمکرهن هغه مکر د یو قول د دې باندې بقولهن ارسلت نو الیهن دیتا استاذین راویلې گل دیتا استاذی دعوت د ضیافت ورک واعتدت او تیار کړ دې لپاره متکان تکې غانی واعتت اورات له وکړه کل واحده علی یود دې تمنون د دین سکینن چاړه ورکړه اتت معنا اعطت ورکړه هر یود دیتا کل واحده منهن سکینن چاړه چې غوخه په باندې کټ کولا رواج او عادت داسیو وقالت اخرجا هل یوسف علیہ السلام ته ویل راوز علیهن فدیبان فلما رأينو هرکل چې دې زنانو ولید یوسف علیہ السلام اکبرنا لوی اوغان د یغلرا لوی اوغان وقطعنا او پریکړه دې دې هون لاسونه خپل د دهشت نو د حیرت وقلنا ويل حاشا لله حاشا لله اي حاشاه الله ساتل دلر باري تعالی د پیل سونا ما هذا بشر هذا خو بشر نه ده یا حاشا لله معنا لغوي حاشاه الله ساتل دلر باري تعالی د پیل سونا موږ څه په د ګمان کړو
ما هذا بشرا یا حاشا لله تعجبا په معنا سبحان الله راضي قلنا سبحان الله ما هذا بشرا یا معاذ الله ما هذا بشرا ان هذا نردا الا ملک کریما مگر فرشتہ مقرب عزت مند دا ډېر خاص نه راسي وي اته اور کې معروف وي چې فرشتہ نور نه قالت ورت بیبی فذلکن الذی فلدا غدن لم تننی چې ملامتې بهنه ولتا صفماوانی فی فبارد کی تاسو ملامتې چول په ما باندې په بارد کی او خامخا پتا چې چاوتو مراد کړو ددنا ما ان نفسی په بارد نفس در کې پستا سما فزانو ساتو دینه پمتن انو من راولا ولا ان لم يفعل او خطا تر باندې خبر شوی ای اذنانو ته دی ویل ما خدا پټو ساتل خو زتا اوس خبري خلکم خبر ولا ان لم يفعل کچرونه کده ما کار لرا امرو چې امر کوم دلر پاغي باندې زچ مطالبه نه کوم دی پرانا کا لا یسجنن خامخا فجیل بکری شیدین ولا یکون من الصاغرین او خامخا شبده من الصاغرین د خوارنا صاغرین نبشی ذلیلین نبشی جیل کې به واچو دا دنسپعن پشانتا لنسپعن بالناسیہ قال ربی السجن احب الیہ وی رب زما السجن جیل چې کوم نه احب ډیر محبوب دی ما ته دا غسنا يدعونني چې بلی دا زنانا دا خلق ما الی اغیتا دا خلق چې ما کم کارته بلی نو اغینا ما ته دا سجن احب وإلا تصرف عني اوس عاجز شروع کړه او کچره وانړه ته الہ عني زمانہ کې دهن مکرو فریب د زنانو اسب الیهن نو کې اعلان بو کوم زدیلرا واکنو شم من الجاهلین دنا په خلقنا الہ سوال د تکم مسجد ته مبوذ خودی غضب نم اخلاص فاستجاب ګور دا خپل دعا وکړه دغه دعا یې د سی وکړه پس قبول کردل رب ددا دعا ددا فصرف فسوی روانه دنا که دهن نمکر دزنانو انه هو السمیع للدعاء العلیم بالاجابه ثم بدا لهم باخکارش دی لره دی باچاو دی نور مصلحتیان لره خکارش دی لره مصلحت یو مصلحت بدا لهم مصلحت و تخکارش ورایا من بعد ما رو الآیات رسو داغنا چلی دلیو دی چکم نے الآیاتی دلیلا شق د قمیص قضا ضرور رست د رؤیت د آیاتو نخونا فصداقت د یوسف علیہ السلام بیا دوی ته مصلحت کارش شیره دا ګنګوسه نقل اړیږي دا وجل تواچو چې خبر ورکش لا یجنن نو چې خامہ کا پتا کې دوی جیل تواچی یوسف علیہ السلام حتا حین تر یو ټیمه پوری سکلونو پوری تر سوچ د خلکو خبرې باندې مبارک جیل تلاړ ودخل ما السجن فتيان او عادن شو د سره سجن جیل ته فتيان دو ځوانان یو هغه څوک چې صاحب د شراب به جوړول بل مطبخ والو باچاو تپوغه شو د ساتینم شرحمو او د خباز نوم چې سرحمو یا د ساکینم منجاو او د خباز نوم چې مجلسو دا چاورتول چې دی کې زهر چولې شوی دی نبی هغه دعوا وهم په دې دوړو کې دی شو ناغه صاحب د مطبخه چولیو خو دې ساقی نه و چولی په دا ټیم سره ګمان په دوړو نو دی وجن دوړه جیل تر راغلی
قال احدهما او یو د دې دوړو نه چې ساکیو یقینا چې ارانی ګور رمضان خپل دا د خالق قلوبونه ده خوب کې لیدلی د دې وجنه فاعل او مفعول ضمیر پکې متحد شوی چې دا د خواص د باب د خالق قلوب نه دي نور بابونو کې چې فاعل او مفعول ضمیر متحد شي نو دویم نه تعبیر په نفس ضربتنی نشي ویلې ضربت نفسي بوي فاعل قلوب کې دا جایز دي دا خصوصیت ده نو یو د دوړ نه یقینا چې مارانی ګورم ځان خپل آثر چې نه جوړو ما خمرن انګور لرا چې په اعتبار دم ناقول الیه باندې شراب جوړیږي او ته تعبیر په شرابوش نه جوړو ما شراب من قتل قتیلا فلو سلبو وقال لا قرئ غبلا خبازوی یقینا چې مګور رمضان خپل احملو چې باروم په فراسي د پاتر سر خپل خوب زن روټي شکور چې پاوی کې روټي دا تاکلو چې خوريت توي رو مرغان منو دا غینا نبینا خبر را کوم تا به تعویل عقوبت د دیبان تعویل عقوبت تعویل د خوب معنا عقوبت د خوب دې څه مقصد ان نراک یقینا منګور تعالی د محسنیننا مونږ ته ډیر نیک سره ښکاری آیت نمبر 1 اختلاف شي یا صاحب السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيسلب فتاكل الطير من راسه تعبير التشوير نو ولي دوه فصل راوس وجدا وجدا دواړه قیدیان مرګري چور سره ونو دا دواړه مشرکان یوسف علیہ السلام دا مناسب او نه غنل چې سم د صورت تعبیر بیان بلکې خوب لیدل یا نه لیدل تا یوسف علیہ السلام دا مناسب او نه غنل چې سم د صورت تعبیر بیان بلکې خوب لیدل یا نه لیدل تعبیر ور کول یا نه ور کول دومره ضروری خبره نه دعوت یو ضروری خبره اوس دعوت چې چاته ورکې نو هغه ته یو ځل خپل عقیده بیانې او خپل عقیده چې ورته بیانې نو هغه ته خپل کمال خای ناول ورته خپل معجزه او علم خای تاسو ته چې روټي راځي نو خبر در کوم چې رسول دی ورته وای ما کوی دا تاسو دین پر خیزر خپل پلارانو دین تابعیم بیا ورته وای دا شرکونه پرېږدئ یو ذات خدای کارباب متفرقون خدي ام الله الواحد القهار نو چې دعوت نه ختم شي او دعوت تمام کنو بیا ورته خوب تعبیر بیانای قال نو یوسف علیہ السلام ورته ویل ایتیکما نبراجی تاسو دوړو ته طعام سروټای اته روټي ترزقانی چې در کولې شي روزي تاسو تاغام تو طعامانی روزي در کولې شي تاسو ته صفات د طعام الا نباتکما مگر خبر بدل کوم تاسو دوړو ته بتاویلې عقوبت د غیبان لون او جنس د غیبان حقیقت به در خایم نو تعویل دلته په معنا د حقیقت باندې او عقوبت باندې قبل ایاتیکما مخک دراتلو د دینه تاسو دوړو ته مخک دین چې تاسو ترازین زبر اغینه مخک نباتو کوما وی تعویلی او دا د امام ورته ویل شو ذالکما دغه چې بیان شو دا تعبیر نو د طعام حال ویل دا هغه قبیله دی الله منی ربي چې ما ته علم را کړل ما ته رب زمان نو ګوري دغه د غیب خبره انبان الغیب وا دې ته قران کریم او یعقوب علی السلام دی یوسف علی السلام علم وی نو بس علم او تویل کیږي خو طریقې کلی تفصیل نه کلی کله او عقیده ورته خای پرې خدایما ملت ابراهیم ملت قومنا یقینا چې پرې خدایما ملت قومن ملت او دین د یو قوم چې ایمان نه لري بالله او حال د دې په آخرت باندې هم کافرون هم دې کفر کوونکی دتا چې خلقو دین او ملت می پرخه او تابعداري می کړی د ملت ابای د ملت د پلارانو خپل چې ابراهیم علی السلام اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام نو پلار پسې په ایمان کې تل الله صاحب نه ما کان لنا ندی مناسب ما لدا چې مونږ ته مناسب نه شرک کولای له ذات سره من شین د څه شي شریکی کو دا مناسب نه ذالک دا چې بیانوم د فضل د
الهو د احسان د الهو نه دی په مونږ باندې وعلى الناس په خلقو باندې هم لیکن اکثر د خلقو نه شکرونه شکر نه وباس یا صاحب السجن اے دوه مرګرو زما د جیل ارباب متفرقون آیا معبودان متفرقون جدا جدا ډیر ډیر جدا جدا عبادت دله او شتاو خیر دا غره د عمل الله الواحد القهار کنا الله چې واحد ذات دی او قهار ذات دی که عبادت دا غره دی ما تعبدون من دوني تاسو عبادت نه کوي سوا د الهنا الا اسمان مگر تشد نمونه دا سينمونه سميتمو چې مسما کړی تاسو هغه لره د ځان نه انتم تاسو جوړ کړی وا با کوم پلان تاسو ما انزل الله چې نه نازل کړي بای تعالی پاغه باندې من سلطان اندس کتاب او د حجت نام ان الحكم الا لله نه فیصله مگر الہ لرا د حلو د حرمت او د ایمان معلومه ولود د دین او د غیر دین امر کړي بای تعالی خبرو الله تعالی تاسو به عبادت نه کوي الا یا مگر د غذاب چې الہ دی ذالک الدین القیم دا دین سموخ کار ده پیدار ده چې دین اسلام لیکن اکثر د خلکو نه علمونه پويږي نه دعوت تمام شو خوب تعبیر ده یا صاحبای السجن اے دو مرګرو زما د جیل اما احدکم چې یو استاد نه ده چې ساکي ده فیسقي ربو خمران خوشي بشي ابا قلوبیا سردار خپل خمرن ورکی به سردار خپل ته خمرن شرابا واما الاخر ان خپل بادشاہ په شراب خړوبای واما الاخر چې بل چې خباز دی فیسلب پس پدار ورکړي شي فتاکل طیر من راسی پس خوري به مرغان د سر ددنا اومغه چې هغه ظاهر خبره په دې خباز صادق شو او بل باندې درو خوشی شو ای واپس تحقیق او د ایما د ادامه کا به غرزول او مرغانو به سر وخه خړه بیا ورته قضی الامر الذي فیصله کړی شوی د کار هغه په چې پاغه کې تستفتیان طلب د استفتاء کړي و تاسو دوه زمانہ دلتا د قضا سره علم نه ثابت شي په دې کار قضا شوی د قضا نه چې قضا ته پته نه نو د څنګه وي قضی الامر الذي فی تستفتیان یقیني طریقه باندې را خبره وکړه بس خواص پزان مقیاس کوي هغه ته علوم دي اشتري وتا ما افراد کوي ما تفرید وقال للذي ظننا ويل اغي كسر ظننا چې یقینو یعنی عالم پوی ونو ناج منهما چاغنی جت مندون کې منهما دغه دوارونه وی ارکست چې وو منهما دغه دوارونه ګمان د داو چنو ناج اند اخلاصیدون کې یا پدې دوه کې نجات مندون کې وخت ویل اذکرنی یاد کما عند ربک باچا خپلتا سید خپلتا ربک ما سیدک اضافت باندې روا ده کنه رب الدار دا څه ورته وای چې دلته یو مظلوم پروت دی او کاله په جیل کې شوی دی اړو سو کې تاسو هم نه کوي څه خبره را فانصاف الشیطان پس یاد وې دغه کس نه شیطان ذکر ربی یادول د یوسف علی السلام باچا خپل لران دا یاد وته 15 کال نورم یې 15 تیر کړي وتی یاد وته یې و تیر کړي 15 یاد 12 کالو تورس فلبتا پسنګ تیر کړ په سجنه په جیل کې بدعسین سکلنا نور هما یوزل جبرائیل علیہ السلام ورته راغی جیل کې ګرځیدنه دو پیژندا ورته وای عجیب خبره ده چې یو طرف ته انبیا جوړ کړي او به دومره سخت سزاګانې ورکوي دا چې جیلونو کې اچوي ګیله ورته وکړه ګیله نو جبرائیل علیہ السلام ورته وای رب کریم هم دې لپاره لګلم چې ورشو سلام ورته وایا او ورته وای چې تا ته په دې خبره حیا نه درتله چې زه در سره هم باچا ته ځان پېښ کاو ګور دا څومره خبره مونږ تاسو په ججانو تر شوتونه مور کوو او سپارښتنم لیګو سوال زارې متکو هیڅ خبرم هغه صرف هغه کس ته ویلي چې باچا ته دومره وایا چې دلته یو کس ته ډېر کلونه وشو دا خبره نه شان نه ډېر شان ډېر لوي وکړ مزدام نو خدای تعالی خو خانه شونه 15 کاله په نورم زیات کوي دا څه دی ولي دغه خبره باندې نه کول زدر سره او مکنه تاسو صبر کړئ
غوږ د چا ځل کې راځي چې کش کې دا نبوت ها بس آسان شه د نبوت ساتل دا خو تعالی چنکړی دي چنکړی وې دې کار ته ټاکلي ډېر لوی صابرین دي رست براشي کنه چې ورتوای باچا غوخته راضا وینه د څه چرته زم ورشه باچا ته د خذو قصه ما بل نسبت الله تی قطعنا ایدیهم دا خذو مسله څنګه شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تعریف کوي وی چې دا څومره صابر انسانو حضرت یوسف علیہ السلام په ځای و دومره تنگ شوی او نشته خوشی شوی مرغله وو نه دې مقصد دا چې محبوب صبر نه لره خو یوسف علیہ السلام شان خلقو ته خای چې دې وخت کې د دولت کال تیر کړی دي او دې وی ته خو نه زما کې ته دې ځل صفا کې به وزم ذالک لیعلم انی لم اخنه ما خیانت نه کړی چې پوي شي دې وقال الملك اني ارى 7 بقرات سمان هغه اوس خوب لیدل خوب ګوري خوب وای چې چاغ ویان دي دریاب د غاړې نه وروتل او ودانې خوار غویان دي قریب دي چې هلاک شي عجاف دي دا خوار غویان په دې چاغ ولګیدل او دا چاغ یو خوړ او به می چې وکتل نو یو شنو وګیو او و چې کم دنو هغه وچو او چې دا وچ د شنو سره یو ځای شو هغه انسان سوچ کړو یې سوځول نو عجیب خوب و بچیانو وګوره دا بچیم بیکاره سړی ته نور کولې کی دا چې اوس هغه خپل استعداد غلط استعمالي کنا دا ډیر لوی عاقل انسان ته ملاوي ګوره چې تاسو دا چاته دا د ګړو مشري ورګړي ناغه دې ټیم کې دې سره دا رعایت کړی و څخه چې هغه به د کور مشر کړي څوک د محلي څوک د جماعت صدا لګ وړي باشي صدا غټه باشي دا لوی عقل لري تو تل ملک من تشا ده کنه راغله دغه قانون راغو خو خدا کمقل تړي تر شی پلاس نه ور کوي دې ساتلش خدا له چې وسغه به عقل غلط استعمالي یعنی عزت سے وایم چې دا کوم د وخت بچیان دي کوم شرف دې قبل دي د خپل عقل او استعداد او قوه باطنی دا دوی استعمال په دې دنیا کړه کدی چرته دا د دین په لار استعمال کړي نو دینه بلوی اولیاء جوړ شي دا به په ولایت کې موږ لوی مقامونه ویل دي حدیث مبارک کې راځي چې اخر زمان په قیامت کې اجر موافق د زیادت او د نقصان د عمل نه دی موافق د عقل لږ عمل به خدا عقل په انداز کې چې سړی عقل وزياتي اجر وزياتي دیو جن انبیاء علیهم السلام تاسو ګورئ هغه د اعمالو د کثرت ډیر زیات نشته نور اولیاء کرامو کې داغې نه ډیر کثرتونه راغلي ډیر زیات وګدي چيلي وای کړی هغه نه متونه نه ثابت خدا وی هغه لک چې د دوی نه عقل زیات اجر داغه ته زیات بیا د اولیاء د نورو په سلسله به سلسله وقال الملك نو بس وی دی خوب تعبیر به څوک راکی حدیث تعبیر څوک وي خدا غیب خبري مساغي وته چې ادغاث احلام الناس فرغند خوبونه اځه سوچونه دي کړي خدای ستدل دي اوس هم چې کوم سره په تعبیر پوي نشي نو به جواب دا ورکړي کړي دا ادغاث احلام او هغه ساقي ته خبره یاد شو چې جیل کې خو یو سړی وډیر ناشنا تعبیر را کړو 15 کال بعد د نربچی ته یاد شو سمنا بغو ایلاو ته خبره یاد شو من چې خبره ور یاد شو ورته ایلا پکې مقصد وکړ چې خبره ور یاد شو ورته وکما ته اجازه کوي نو ځجیل کې یو سړی د تعبیر برور میلاش ال تورغه نو کیسه ورته وکړي چې دا څه مسله ودا څه دی یا هغه دا ورته ونه ویل چې تاسو خو ما خبره کړې او تاسو ما خبره باچا ته نه کړې دا ګیله مو ته نه صابرین ودا څه خبره ده تاسو بداسه وکي چې وکاله وړي رضیاتا غلا کوي نور شینه بنه کوي سوا د غنم او د وربشو دیو ټول علاقه به ونی سي دی پسې رستو سو کلونه نور را روان دي وکلونه نور را روان چاري کې په تاسو باران نه کیږي به تاسو په دې علاقه کې سم نشنه کیږي نو تقدیم تاخير شته په کې یاد آسي چې بس دا خلق دغه زمانه چې کم دی دا و خوار کلونه
دا په دې و چاپو کډونو باندې راولګيږي ادا به ټول خوري دې کې چې تاسو سجه مکړی دی به ختم شي لږ څه پرې دی چې هغه تاسو کوي خدا خبره ده چې کله تاسو وکړل نو دا چې ریب دی نو دا په وګو کې کېدای الګ لګ چې خوري هغه تیرا وړکوي او هغه بل کوي خلکا ترشل کوي خو نور چې په وګو کې پرې دی ذخیره ساتي خوري چې په واړوي پراته وي هغه چې درنه خراب نشي باچا ته چې خو وی چې دا خوري ځکه انسان نه دا خراواله را سره راځي وی راځه آشنا چې زو وي نو وسته ما ته زرانو کې سیو دل صفاک نو چې خبره صفا شو هغه اقرار وکړ بیبي وویل چې دا مطالبه ما کړې و نو بیا دې راغی مې دورته وویل چې زه ما په دې مقرر کړې خزانه باندې په دې مقرر کړ او ما طریقه وشو چې هغه غشینه جمع کړل وکاله نور بچیان خو نو خبر او بس وکاله بعد قاطین رالی او ټول بچی خلک براتل چې څومره پیسې دي خو به خستې تینا او لګ لګانه مو غلیبه ورکولې حتی چې وکاله بعد چې هغه وکاله دوی جمع کړي وغه اخلاص کړ لګ پاتې ول ته خو نه پات وقال الملك وباچا چریان ابن ولید انی ارى سو کہ احساس یاد یادا ریان ابن ولید یقینا چې کوم نه ارا کورم په خوب کې سبع بقرات و غواگان سیمان چې چا کوي چراوته رنه ارنام یا کلو اننا چې خوړی دی لرا سبعن عجافن و غواگان نورو چې خواري وي دا چې خواري چې الکات وی هلاک تنځي وي نه ارنروتی او دا چا کوي چې خوړی دی لرا سبعن عجاف وسبع سنبلاتن او ګورم په خوب کې وږي خضرنشنا سنور وږي یا بساتن اوچا اچې دې سره خلطول شنو دې سره ختم کړوي سوزل یا والملأ اے ټوله مشران او افتونی فتوا کې مال رفي رویا په خوب زما کې تعبیر را کوي کچری تاسو رویا خوبونه تعبیرونه چې تعبیرونه کوي قالوا هو تعرفين كاهنان وساحران ادغاث احلام اخلاط احلام اباطيل احلام اکاذيب احلام گډ وډ د خوبونو دي باطل د خوبونو دي دروغ د خوبونو دي پراګند د خوبونو اصل کې احلام د حلم نه ناشنا خوب ته احتلام ته احتلام ذکرې چې دا ته ناشنا کی صحیح کې نه عقل منیو نه نقل منیو کی سپیخش وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين او نه یمونګه پتاویل او تعبیر د خوبونو پرګندو باندې بعالمین علم لرن وقال الذي يعكس نجا منهما چې نجات مندل دا غتوونه چې جیلیانو ساقی دي وذکر حال دا دی یاد شو دلرا وذکر یو شی فهل من مدکر یاد شو دلرا بعد امه رسل سمودینا نرسل سمودای پنځه کال تر کړي و کال دا شو ابن عباس ته پدې قائل دي 7 سنين او یې و تر کړي پنځه دا شو انا انبئکم ذب خبر در کم تاسو لرا بتاویله پاکو بد دیو تاویل او تعبیر د دیوان فارسلوا پسولګینی ما خوشی کې چلاش ما ولګی جلتا راغی یوسف او یوسف علیہ السلام ایو صدیق مرګره زما اوسریاس افتنا فتوا کا منتفی سبع بقرات فهو غاغانو کې چې چاکي یا کولونه چې خولې دی لر سبع اجافن و خوارو چې هلاکت تنزیوی وسبع سنبلات او وږي خضرنشنا واخر سنوریا بساتن وچ لعلی خایگی چارجو واپس لاشه من الناس خلقو با چاہتا خایگی علمون چغی پوشی په تعبیر د دی باندې یا پوشی علم راشی په شرف ستا باندې قال هو یوسف علیہ السلام تزرعون قریبتا 7 سنین وکلنا دعبن پزړه طریقه باندې دعبن پزړه طریقه یعنی دائما کل عام کال پا کال بکرل کوئی فما حسبتما پس آغا چه اوریب دلتا سین د فصلنا پزروه پس پریک دیا غیلرا فی سنبولیهی پا وگو خپلو گین
الا قليلا مگر ډیر لږ دا سنا تاکلون چې خوري تاسو نه هغه بلکې ترې شلې کې وي خوري ثم یاتی بیا براشی من بعد ذالک رسل دیو کلون سبعنا سو کلون نور شداد سخت قاتب ورکیوین یا کلنا چې خوري بدا کلونا یعنی اهل د سخت کلونو ما هغه قدمتم چې په خاطر خیر کړی تاسو لهن دی کلونو تا دی باغ خوري بیا الا قليل مگر ډیر لږ مما دا سنا تحسنون تحرزون للتخم چې ساتي تاسو د پاره د تخم مگر ډیر لږ هغه چې تاسو ساتي تخم تا دومره په پاتې شنور به وخوري ثم یاتین بیا راشي من بعد ذلك ورستر دای کلون عام سکلون یو کال براشی من بعد ذلك عام فاعل یاتی شو بیا براشی من بعد ذلك دغه خورو کلون ورستر عام یو کال فی چې باغی کی یوغاث الناس یوغاث د غاسینا په معنا د مدد شي نو معنا دا فریاد به اورول شي د خلکو فریاد به اورول شي د خلکو نو خلق با فریاد اوریدل شي او کدا غیث او باران نشي یغاث الناس باران به وکړي شي په دغه کې په خلکو باندې وفيه په دغه کال کې یاسرونا زبیخ بدای انګور لرنو شرابت جوړای یعنی دا څه کال به بیا راشي دلارو خبره ورسوله وقال الملك و بادشاہتونی به راولی دلر ماتا راتلو کے پد باندی فلما جاؤ ہر کل چرا گئی جا ارا گئی در استاذ یہود یوسف علیہ السلام تا ارا گئی یوسف علیہ السلام تا رسول و استاذ دا بادشاہ قال ارجع رسول فاعل شو مفعول مقدم شو هو قال ارجع وی ورته واپس الى ربک سردار خپل ته بادشاہ تا فاسألهم پتپوس ورنو کما بال نسوت اللاتی سو حال د زنانو هغه قطان ایدیونه چې پرې کړی واغې لاسونه خپل ان ربي بكيدهن عليما یقینا رب زما په فریب او مکر راغي باندې پویو دا د مقوله شو دا د مقوله شو ښا چې ان ربي بكيدهن عليم او یا وقف کدا مقوله د رسول الله سردار زما په مکر راغي باندې پوی دي شواهد لیدلې دي اول قول راجح قال ما خطبكن اذ راوتن يوسفان وی بادشاہ غزنانا ہوتا ما خطبكن ما شانكن وحالكن سو حال تاسیس پاغ وقت راوتن چه مراوده کرده و تاسیس یوسف علیہ السلام نا پبارد نفس دعوی کی مطالبه مو کرده قلنا وی بیانو حاشا لله حاشاہو دالام زید کا حاشاہ اللہ ساتل دلر باری تعالی دکاری سونا بدکار نہیں ساتل دی یا حاشا لله معاذ اللہ ما علمنا علم نشته زمون پاغبان من سوین سبدای صدبت کر گمان مو پینشتا قالت امرات العزیزہ وی بی بی دا عزیزہ دا خازنہ بی بی زلیخی الان حس الحق تبین الحق ثابت شو واضح شحق انا راوتو ما مراوده مطالبه کړو د یوسف علی السلام نه بارد نفس درکې و انه یقینا د خامخو د صادقین نه په قول خپل کې یوسف علیہ السلام فرمای دالی کدا کار می زکو کا زکه می راستا زبیا ولګلی علما چې پوی شي دا بادشاہ د عزیز خازن ان یقینا ز چې لما خونو خیانت نو کړي ما بالغیب په غیب ددکین د بی سره خیانت ما نو کړي په غیب ددکین نو خیانت نو کړي ما ددا په حق د بیبی ددکی بالغیب په غیب ددکی وان الله یقینا باری تعالی لا یهدی هدایت نه کوي یعنی لا یسوبو نه برابرای یا لا یرضا نه خوخی کید القائنین فریب د خیانتګرو نه عمل د زناکارو زر دیننو دا خو تعالی خو خینا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.